نوخانه پیژنې دي شوروي چې څنګه پیژنې شوروي ته خو نشي کولی شوروي ته خو شوروي کې چې هغه وداسونه دي هغه ستا عکس چې ته دی هغه اوس هلته چیرته هېڅ هم نه کوي بېکاره او بېرته بېرته عکس دې راغی تا خو چاته کار شروع کړی ولې نو ولې خدای زه پوښتنه به دې کړې وه کانګو کې اچې کانګو هغه څه وایي کارګو وایه ښځه هغه وایه ایکسپو یو پی ایس نه صحیح نوم واخله ایکسپو یو پی ایس او ریسپونسبیلیټي دا پیژنې څوک دی او دی او دا هم رئیس صاحب دی دا چېرته روان دی ته راشه دا څه شی دی دا خو هغه دي که نه څه شی پلستینې دي خلکو ته یې ورلېږي دا څه شی دی سم یې وګوره ته راشه دا څه شی دی دا خو ډېرو باندې شی ده چېرته ورلېږي نه مې دا چې ډالرې لري جایو ته لکه کوم ځای په ورځو کې دا ورسېږي ورځو کې چېرته رسېږي خلکو درې میاشتې کې رسېږي دا چې ورځ دا د مخلص او دې تاسې د برکت ونې که نه او واته به بیا دا د خوشحاله دا وایي قالینې دي دا قالینه ده ښه نه وه او ګوره دا هم قالینه ده ښه ده دا یې ټیک نمبرې دي دا چې دی هغه د اډرس دی او دا فرید عزیزي او چېرته دي دا یو اس اې د امریکا ته روان ده ښه او دې کې ادرس ټلیفون نمبر پوسټل کوډ هر څه وال شوي دي ګوري او دا دې ته چې نه دی معلوم دا چې څوک یې وړي هغه ته ځای معلوم خو همداسې دی که او همداسې دی خو هلته خو کس یې وړي که نه نو نوابه دا رئیس یې وایي چې ته دلته راشه همدغه درته چوکۍ اچوو همدغه ته به ناست دی او ښایسته چای به هم درته راځي او هغه یوې ګوتې کټه وریجې به هم درته راځي غوښې به هم درته راځي او دلته موږ سره کار کوه خو یو شرط یې دی هغه چرګوړي به دې وي نور ولې نه راځي کومه دې ګرانې چې ویږي خوند یې کوه چې راتلې ډېر کلک او رئیس صاحب د واده پوښتنه دې نه وکړې واده یې کله دی واده واده خو دغه تېر شوي کال کې ده تېر شوي کال کې دلې واده اوس چرګانې کېدلې سوي وو خرڅوم یې بیا واده او چرګانو هغې ته څه کړل یا چې دومره یا شروع څه شو هغه مې سالار صاحب ته تاویلې سالار تا ته چی درکړي ما ته سبزي کباب کومه ده تا ته کومه ګرمي وخوړ خوند یې کوو هو څومره خوند دوه نه کاوله دوه کومه او تا ورته هغه څه ویلي هغې ته داسې بیا هغې شپاړس یو اوولس نور یو دا څومره شو دا یو یو پنځونه د حساب بیا هم څنګه ولري څونه ما ته په دوکاندار دا مخلص هغه نوښان به څو کلن کلن نه کلن کلن باندې ویلې وایي ته کلن څو کاله مخکې او 15 کاله مخکې به یې ویلي 15 کاله مخکې ته ویلې چې ته وکلن یې اوس هم وکلن یې کلن بیا مې پلار د چې ووایي مې 15 کلن یې بیا مې وایي نه بله خبره ته اوس په دې خو قانع یې که نه چې 15 کاله مخکې ته ویل چې وکلن یې 15 او اووه څومره کېږي 9 کېږي ته 9 کلن شولې مشرانو خبره مني په خپله خبره ولاړ څوک یې نه مني او رئیس یې خبره ته وکړم د دې کورنۍ چې ته وګورې او په ځانګړې توګه والد صاحب چې وګورې یعنې زه څه چې ټوله دنیا یې مني دومره یو معزز انسان دومره سنګین انسان هلته زه ورغلی
تر څو چې ته چېونه څکې ډوډۍ ونه خورې نه دې ګدې چې ته راشې او دې ته وګوره تمام ورځ وایي چې بوڅې کې منډې پلان کې هېڅ هم نه کوي داسې چټي لګېږي بیا چې تاسو راسئ ډوډۍ وخورئ بیا تاسو ودې جامه ښه دی بالا پرون بل سبا یې پرون بل سبا یې د ټولو نه غټه خو دې څه ده چې هغه مشرانو ورته څه ویلي په هغه خبره ولاړ دی هغه مني دا یې د ټولو نه زه بله خبره کوم نو ته چې اوس 9 کلن یې صحیح دی خو زلمی پلار ته چې واده درته وکړي که نه نوی اووه کلن یې وړکی وی هغه دا خبره چې کلکه کړې ده ښه کار ته بیا غټېږم کار ته غټېږي اوس کوم غټې کوي اوس وړکی یم څومره یې بیا را پنځه ولېستې زه ولېستې صحیح دی ته راځه نو افغانه دا څه شی دی دا صندوقونه دي خان پیسې پکې اچوي دا صندوقونه نه دي کارتنې دي راشه دا دانه چې کوي څنګه دي رشمه نشته رشمه شي رشمه کې نه رشمه شي شاګه ووایي هم ته چې کله شان چې کوي وګورم جی کنه چې کولای شم جی کدا د کیه دا خو تی ویني ته د باید ته ټوک سم خطا چې کزا دا ملي دا مړی نه دی کالی نه دا راشه زین اخلم دا راشه دا زین اخلم څنګه راشه دا نن چاري دا خلصه کوي وړي دې که شي ځه تیل دې وګوره ونی سره دا بو یو روان نه خبره ده او دا خبره زی دا ولا څه لږه د خیر راسي صحیح دی ما دې کاکا دوی چې کور ته له واغ درې میاشتې کې ونیسي دا خالي نه کله کله ولې خپل موږ موږ وړو او تاسو یې لکه کومه په لاس زاسو چې مې هغه ته ویلي وې تام هغه نه کس نه وړل کېږي نه ژوندي موجودات نه وړل کېږي تر هغه بل څه ده خیر دا کارت نه جوړ شي دا تراش وګوره خاطر چې نو ته به مې څنګه سامان وګوره دا به سامان دا اوس پتلون دی صحیح دی دا پتلون دی او دا چې دی دا غاړکۍ دی څه په ژبه د واده نه راځي دا شی دی دا وګوره دا بنگړي دي ښه دا چې ته ها دا چې ودونه دي کنه ودونه دي کنه دا ودونه ته وګوره دا ودونه یاد دی وړي دا وګوره افغانستان ته مو دا وګوره څومره ښایسته دي ماشاءالله دا نظر یې نه کېږي ټول پوره لیږل کېږي خیانت کېږي خو نه یو شی نه تا چې شی ویلو تا خبره بیا وکړه که یو شی وکړو دا څوک یې بیا زه ذمهوار یم اول د خدای کوي به مې زه کوم بیا ته چې شی وکړې بیا که ورک سوار شي ورک سو راځي چې ما په لنګۍ چرګلې ها یعنې چیرې ورکېږي نه دلته په اعتبار سره باید راوړي اعتباري کسان دي دا کوم اعتباري او دا دې سره هم اعتباري رئیس دا دی رئیس حسین دواړه عمومي رئیس دا عمومي ده دا عمومي رئیس دا کوم یو عمومي رئیس دا عمومي رئیس ده او یو کس راته وکړه کوم یو عمومي دا کس راته دایم دا څه هم دی ورته مې نه سمه خبره وکړه اشتیا وایي ته زمونږ په سر رئیس یې ته زمونږ نه رئیس زه نه یم دا نواب خو وایي رئیس ته که نه دا کار نه شي کولی چې او زو زوالی شي کله دي نه شپږ یې نه زه چې کله والی او تورشک کې څنګه یې ترشک کې چې شاوام کوله نه شي او واقع پورته راوړم او ترشک بیا خوشحاله ولې خوشحاله خوشحاله وي موږ نه واقع Banga bu manda. سید کله راځي سید راځي تر هغه دی ډیر دلاغا پرې دلاغا تخلي ولا زين بیا څنګه نه یو مول هغه یو وګړي هغه مول څه د څه ویلو چې دا باندې کې دا باندې کې هغه یو څولې خو مولوی صاحب نه پټه کړم مولوی صاحب ته وایم ګلانې نه ده کړې تاسو ته هم ګډه ته تاسو په ما ګران یاست تاسو دونه لري ځای تر شان د خلکو وړیا او خلک شاله کوي زم تاسو شاله کوي راځي چې راځه ته به کېنې ښه ما دا د کینو د راشي دا ته هغه د ریاست په چوکۍ کې نه نو دا به کېنه هغه کېنه نو څنګه ځای دی
ښځه ده پوسته نرم خو داسې کار وکړو دا شاته ځای چې دی دا به چوکو لپاره جوړ کړو او ماته به څنګه وي هلته به دا چوکۍ ما نه یم افغانستان او طالبان د افغانستان نه نن د شپې نن د شپې ځو نه د شپې د ورځې ځو که نه د ورځې د شپې ځو د شپې دا تېره شوه دغه شپه ځو او تاسو سره څوک راغلي ما سره طلاقه راغلی هغوی نو څنګه دننه راځي هغوی ټوک 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 ګوري الله د خدای کې چې څنګه دا خو زموږ لوګو ده تاسې ګوګل لوګو څه شي ګوګل لوګو سړیا لوګو څنګه ده په دې باندې موږ پیژنو د لارې د شیو دي په لاره کې مې غرونه نور او سړي مې ولیدل او وایي وایي دوی ها وایي څنګه ساتي نه هغوی خپلو کې مستګانې کوي خبرې کوي خوشحاله او مالکه سره نه وایي راش تیمه ده بده بس کرد هغه وایي چې وخت پوره شوی نور رخصتي واله څنګه چیرته چیرته نه راغلی کورته ځو سیکل ستا دی اوس ماته راشه اوس سیکل خو ماته دا ټکرېږي چېرته ټکرېږي زه کوم دا د مې سایکل راوړی دا مې دنده ده خو زده به یې کېږي کانګو ماته راکړه نه کانګو د کوزما ده خو دا څه رقم دی کې غوږونه کوي سایل کړه وګوره دې چې نه ونیسه دا یې بریکونه دي دلته راشه ها دا مې نه ده دا مانه ټکر کېږي نه ټکر کېږي نه ټکر کېږي او کچابت نه کېږي تراشه زه وګورم تراشه کېږم تراشه مستریتوب وګوره څنګه دی دا د ټکر کړی ده دا ولې ها خبره سره وکړه Da beatriz nu بیټرۍ دا د پیسو اخیستی ده da mea las la $10,000 یې اخیستی دی نه په روپیو د پیسو اخیستی روپۍ باندې موږ دا شی نه اخلو په ډالرو یې اخلو موږ په ډالر والا یې کنه پیسې ډېرې لرو ته کوم ډاکټر نه اخلي ډاکټر نه په ډالرو مو اخیستی دی دا د پیسو اخیستی $10,000 یې اخیستی دی دا د چېرته چپک دی خو تا خو ویل چې بیټرۍ سوځېدلې ده یو خبره وکړه سړي ښه بیا ځکه اوس کار نه کوي اوس دا پاور بینک دې ورته څنګه لګولی دی ښه زموږ داخلي انجینران خو ګورې زه اول کې یم او دا څنګه پنځم کې دی خو دی مانه شاته نه دا پنځم کې تا اول کې زه اول کې یم او لکه اول یم ته ولې ته به دویم کېږي درېیم کېږي څلورم پنځم ډېر مزله 5 کاله به ته کار نو کوې زه شاته نه ځم د مخکې ځم مخکې به چی دی ته ماته مخکې دی چې وایي زه ډاکټر ډاکټر سي بیا ډاکټر کېږي ښه او مبشره دا څه شی وایي مبشري شیر مواد دی شعر ته یاد دی ښه او کوم مضمون در باندې ډېر خلک کېږي انګلیسي can you speak English please what's your name مبشر what's your father name oh both Samad yes I know Abdul Samad both of Expo Youth yes yes of course دا اوس ته موږ باندې خرڅې که نه خرڅې جوړ شي بیا به نوم خبره سره کوي چې ته وایې که نه بیا په څو ماته راکړې 15 هګۍ باندې راکړې صحیح ده زه بیا اخلم زه بیا کور کې په لټو سره ما جوړوم صحیح ده بل موټر جوړه پیدا کړي وی رشابل موټر سره مارچه وورده نه نه هغه ولې وای چې د قیمت هغه سره په $10,000 مې وای هغه سره هغه ما بیا په 10 روپۍ اخیست نو $10,000 دې شل شل لاسونه دي
نور زره نه حسابوي مبشر نه پوښتنه وکړه دا په څومره اخیستی وایي $10,000 مې اخیستی دی او هغه نه پوښتنه کوم چې هغه دې په څو اخیستی وایي $100 مې اخیستی دی نو ورته د $100 چې دې اخیستی دې سره ما چکر $10,000 وایي نه هغه $100 د 10 نه زیات دي صحیح ده مخلص زینت ښځه نو خدای پاماني وکړه ځه خدای په امان په مخه دې کوه علیکم سلام د خدای په امان د تا نوم چې و مبشر خان د خدای په امان وعلیکم السلام زی زه اوس د موټر کې نه رسوم تا دې نه خدای پاماني وکړه سامان یې نه اخلم خو ما یې ته به هم راسره وځې که نه شیشو باندې به شیشو باندې ځو صحیح دی ښه درنو ملګرو له تاسو څخه زه فکر کوم چې راسره وئ او په ایکسپو یو ګیس کې دا خبرونه موږ ستاسو لپاره ثبت کړي وو چې تاسو وکړه تر دې کې څنګه دلته